اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خو پوهیږي چې د دنیا دغه ژوند لدی پرته بل څه نه دی چې یو لوبه او ساتيري او ظاهر زیب او سنگار او شاسې په خپل منځو کې او پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې او پر بل باندې د مخکې کېدل او هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره درا پیدا کېدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشاله شول. بیا همغه کښت پخېږي او ته ویني چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا د مؤمنانو لپاره. د دنیا ژوند غلونې له متاع پرته بل څه نه دی.